حضرت حنزله رضی الله تعالی عنہ د جنگ احد رومبنه شپه ده او د حضرت حنزله واده شوه دی او د واده رومبنه شپه ده د واده رومبنه شپه ده او ده خوب ګوري پشپه کې چې هغه زچ په چامه ما هغه محبوب زمانن د احد په میدان کې په وینو رنگ دی نو الله اکبر کو د کټ اعلان دی ټوپ کو چې د کټ ټوپ کو نو هغه ناوي رستو نه د لمن نه راونی وو ویل حنزله ولی خوب کې ویری دی وی چې نه طبیعت خراب شو وی چې نه ولی ورته بیبي خوب می ولید چې جناب محمد رسول الله د احد په میدان کې د دشمن د لاس غاخونه ماتي او په وینو رنگ دی احد تزم انا ورته وی او حنزله د خدای بنده د واده رومبه شپه دی دا سمله په آرام او په دې شپه جنگونو کې څه کوي حضرت حنزله ورته وی او ناوی دی کې شک نشته چې زما د واده نن رومبه شپه ده خدا یاد لرا بی بی چې په یو زړه کې دوه مینې نزایږي په یو زړه کې دوه مینې نزایږي یا بتا سره مینا کوم یا محمد رسول الله سره زما دې په خدای قسمی تاغون دې په زرګونو ناویان دې زما د محبوب د خپو په خاورو کې قربان شي توره واغستا ولارو احد تا جوڑ سیدو جنگ شورو دے صحابہ لگیا دی یو بل لگیا جناب محمد رسول اللہ پروتے غاخنا مبارک مات تی بی بی عائشہ و بی بی فاطمہ اوبر اوڑے لگیا دی دا پیغمبر نوینے پا گئی دا چھ پیغمبر پا وینو کی گندولی دا نسینہ واچو لدا کافر پا جنگ باندے داسی جنگ شورو کو جسد پاسا اتیا غشی دے پسینہ کے او لگے داس نہ رو غرزے دو انا للہ و انا الیہ راجعون چی جنگ ختم شو جناب محمد رسول اللہ پختن اوکڑا چالکا منخو جنگ لراغلیو نند حنزلہ وادو چت چل بشوی صحابہ ورتوی رازا یا رسول اللہ چد حنزلہ واد درتو خیم چرائے وستو حنزلہ پخپل وینو کے خڑو پروت سردار کونین ورتو درے دسترگو مبارکو نے ڈیرے اوخے عبیدے اوی فرمائل چو حنزلہ وعده دیتا وی لکتا چه کڑیو اوچت کئی جنازه رو اوچتا کا صحاباو تا وی چه دل بغسل او کفن نور کوئے پا دخپلو وینو کی بے خخوئے جبرائیل علیہ السلام راغے ورتوی چی یا رسول اللہ د وادړم بنایش پوا دې چې جنگ لراتلو نو غسل نو کړي نو ماته حکم شوه دې چې نن بد جنت ملائکی حنزله ته غسل ور کوي الله نن بد جنت ملائکی جبريل بو بروړي او د جنت ملائکی به حنزله له غسل ور کوي اوس کا تاسو الله توفیق درکړ او د جناب محمد رسول الله حدیث مویل نو په حدیث کې به وګورئ چې د حنزله روایت او نوم راځي نو هغه سره لیکلي څه حنزله غسیل الملائکه هغه حنزله چې چاته ملائکو غسل ور کړو حنزله غسیل الملائکه نو عزیزانو شهادت هغه مقام دی چې هغه غسل ور کول له ملائکه راځي